Assalamu alaikum dear friends, hope to be fine, healthy and doing well. This is Education Afghanistan and I am Mansoor Wahdat, an English teacher there. Today is our 10th lesson of AZ English and Pashto, and we are going to start from the today's lesson. In last lessons we talked about the letters, the compound letters, and also the usage of the capital letter. Today we are going to talk about subject pronouns and to be verbs. ملګرو زموږ د نن ورځې درس د ګرامر له برخې څخه پیلوو. د ګرامر د برخې څخه موږ لومړنی فعلي ضمیرونه او دویم موږ to be verbs یعنې د شتون فعلونه وایو. فعلي ضمیرونه یعنی subject pronouns. subject په خپله فاعل ته وایي او pronouns ضمیرونه ته وایي. لومړی اوس وروسته په دې باندې راځو تفصیلي په دې باندې بحث کوو، مګر دا تاسې یو ډول آیډیا واخلئ ځان سره. pronouns they are the words which are used instead of noun. ضمایر هغه کلمات دي چې د نومونو په ځای باندې کارېږي او mostly they prevent from its repetition او زیات وخت د دې لپاره کارېږي چې دغه نوم له تکرار څخه څنګه کي مخنیوی وکړي. بیا چې subject پکې راغله subject موږ subject پیژنو. subject په خپله فاعل ته وایي. subject is the doer of an action. what? subject is the doer of an action. فاعل چې کله تاسو ګورئ دا به د یو عمل اجرا کوونکی. مثلا زه ښوونځي ته ځم، زه ښوونځي ته ځم. ښوونځي ته څوک ځي؟ زه ځم. د عمل اجرا کوونکی څوک شو؟ زه شوم. عمل څه شو؟ ښوونځي ته تګ شو. نو دا زه چې شوم دغې ته څنګه ویلی شي؟ فاعل وایي. همدارنګه موږ ویلی شو ووایو چې هغه څوک چې موږ یې په جمله کې دغه پړه غږیږو هغه ته فاعل ویلی شي. مثال په ډول احمد یو ډېر لایقه کس دی، یعنې ډېر لایق هلک دی. په دغه وخت کې که تاسې وګورئ دغه احمد کوم کار نه ترسره کوي، یعنې کوم عمل په دې جمله کې نه ترسره کېږي، مګر دغه احمد په اړه څنګه کېږي؟ بحث کېږي. نو ځکه دغې وجې نه هغه ته سبجیکټ ویلی شي. په انګلیسي ژبه کې موږ اووه فاعلي ضمایر لرو. اصل کې موږ زیات فاعلونه لرو په جمله کې، په میلیونونو فاعلونه لرو. مقصد هر نوم هر آماده یو فاعل کېدلی شي، مګر فاعلي ضمایر موږ سره څو دي؟ اووه دي. یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. دغه آی، وي، یو، دی، هی، شي، اټ دغه چې دي ته فاعلي ضمایر وایي. راځي آی معنا ده زه. آی څه معنا ده؟ زه. مثال په ډول آی ګو ټو سکول، زه ښوونځي ته ځم. زه که نارینه یم که ښځینه یم ما لپاره څنګه کارېږي؟ آی راځي، یعنې دغه مفرد دی. وی معنا د موږ. فار ایگزامپل وی ګو ټو سکول، وی ګو ټو سکول موږ ښوونځي ته ځو. موږ که نارینه یو که ښځینه یو موږ لپاره وی کارېږي. یو معنا د ته یا تاسې، یعنې دواړه دې لپاره سم دي. هم ته سم دی هم تاسې سم دی. ته ښوونځي ته ځې یو ګو ټو سکول، تاسې ښوونځي ته ځئ یو ګو ټو سکول. دی معنا د دوی. دی څه معنا ده؟ دوی. فار ایگزامپل they are very intelligent، دوی ډېر لایقه دي. هی معنا ده هغه، هغه چې باید نارینه واوسي. سمه ده. ښځینه لپاره موږ هی به نشو کارولی. مثال پر ډول هی از انټلیجنټ سټوډنټ، لکه هغه یو ډېر لایقه زده کوونکی دی. شي معنا ده هغه، مګر دا باید څنګه اوسي؟ ښځینه باید اوسي. اټ معنا ده دا، دا باید څنګه اوسي؟ یعنې دا باید بېجانه اوسي، یعنې دا هغه شیانو لپاره کارېږي چې هغه سا ونه لري. ټول آی، وي، یو، دی، هی، شي، اټ دا په جملو کې د فاعل په ډول باندې کارېږي، لکه څنګه تاسو ته ما مثال کې ویلي. دغه ټو بي وربس ته راځو. ټو بي وربس په خپله د شتون فعلونو ته وایي، یعنې هغه فعلونه چې په جمله کې د یو چا حالت او شتون څرګندوي دغې ته څنګه وایي؟ ټو بي ورب وایي. are those words which show state or existence of a person or of something in the sentence. چې دا په جمله کې د یو چا حالت او یو چا موقعیت څنګه کوي؟ څرګندوي. is، am، are، was، were دغه چې کوم دي دا درې واړه تاسو ګورئ دا په حال زمانه کې کارېږي. یعنې کله چې موږ په حال کې خبرې کوو نو دغه څنګه کېږي؟ دا کارېږي. که غواړو موږ په تیر کې خبرې وکړو نو یعنې که غواړو دغه حالت او دا موجودیت په تیر کې وښیو نو دغه دواړه ورته کارېږي. صحیح ده. اوس راځو دغه فاعلي ضمایرونو ته موږ دغه ټو بي وربس کارو. د آی لپاره موږ ام کارو. څه کارو؟ ام کارو. البته دا په حال زمانه کې. د وی لپاره څه کارو؟ وی، یو، دی لپاره موږ آر کارو. هی، شیټ لپاره موږ څه کارو؟ از کارو. یعنې کله که تاسې ګورئ آی او غواړئ چې د آی څه ته وایي؟ زه. د زه موقعیت څرګند کړي یا حالت څرګند کړي نو دغه وخت کې به د زه لپاره څه کاروئ؟ ام کاروئ. مثال په ډول I am a student، we are students، you are students، they are students، he is a student، she is a student and it is a car. که غواړئ چې دغه موجودیت او دغه حالت په پاس کې څرګنده کړي. I am a student معنا زه یو زده کوونکی یم. غواړئ ووایئ چې زه یو زده کوونکی وم نو دغه لپاره آی لپاره څه کارېږي؟ واز کارېږي. د هی
دا آر چې کوم د پاره چا د پاره پریزنټ کې کاریږي د دې لپاره په فاست کې چې کاریږي ور کاریږي همدارنګه د چا لپاره چې په پریزنټ کې از کاریږي هغه ته په پاست کې چې کاریږي واز کاریږي سمپلی یو کین سے دیٹ آی ایم ا سټوډنټ زه یو زده کوونکی یم آی واز ا سټوډنټ زه یو زده کوونکی وم they are students دوی زده کوونکي دي they were students دوی زده کوونکي وو it is a car دا یو موټر دی it was a car دا یو موټر وو نو خلاصه دا شو چې سبجیکټ پروناون یعنی فاعلي ضمیرونه هغه ضمایر ته وایي چې په جملو کې د فاعل په ډول باندې کاریږي او د هغوی دنده دا ده تر څو یو ځل نوم وکاریږي دویم ځل دغه نوم د تکرار څنګه کېږي مخنیوی نه کېږي مخنیوی کوي یعنی مثلا موږ وایو چې احمد ډېر ښه هلک دی بیا موږ نه وایو چې احمد لکه داسې نه وایو چې احمد ډېر ښه هلک دی احمد زما ملګری دی احمد راځي احمد ځي نه موږ وایو احمد ډېر ښه هلک دی هغه دلته راځي دویم ځل لپاره موږ د احمد په ځای څنګه کارو هغه کارو بیا دا کومکي پیلونه دي نه هیلپینګ ورک دا د دې لپاره کارېږي تر څو موږ ته سټیټ او ایګزسټنس وښیي دغه درې واړه کارېږي تر څو په پریزنټ کې وښیي او دغه درې واړه کارېږي تر څو موږ ته په پاست کې ایګزسټنس وښیي دا و د نن ورځې ګرامر زه زموږ دویمې برخې ته unhappy shut open some hard easy unhappy shut open some hard easy unhappy माना द खपा unhappy څه معنا خپه for example we say that I am unhappy زه خپه یم you are unhappy ته خپه coming of Ahmad to my house makes me unhappy د احمد راتګ زما کور ته څنګه کو زه خپه کړم shut معنا د بندول څه معنا ده بندول for example shut off your mouth خوله دې بنده کا shut the door دروازه بنده کا shut the window اشداره بنده کا and different examples you can give open معنا د کلاوول open کلاوول دا لام چې اخر سر کې راشي دا فعلونه دي ښه لکه کلاوول د کې کراشي مثلا you open معنا ته کلاو کړه ول په کړه باندې بدلږي I open زه کلاوم په میم باندې بیا بدلېږي open کلاوول for example open the door دروازه کلاو کا some معنا د جمع کول for example please sum your files مهرباني وکړه خپل فایلونه دې څنګه وکړه جمع کا یا راټول کا hard معنا د سخت یا کلک هغه شان چې ډېر کلک هغه ته هم hard ویلی شي for example the bread was hard ډوډۍ څنګه وه ډېره سخته وه او یا که for example today we have a hard exam موږ یو سخت امتحان لرو یا دته you have to work hard تاسو باید سخت کار وکړئ easy معنا د آسان easy څه معنا آسان for example دغه د hard ضد ده for example we say that it is easy to go outside of the house but it's difficult to return back ډېر اسانه ده چې له کور نه وځي مګر ډېره سخته ده چې کور ته راشي in the is a difficult situation unhappy خپه shut بندول open کلاول some جمع کول hard معنا د سخت easy معنا د آسان coming to sentences what is your teacher's name What is your teacher's name? My teacher's name is Ali. My teacher's name is Ali. Which subject do you like? Which subject do you like? Which subject do you like? I like mathematics subject. I like mathematics subject. I like mathematics subject. Really? Yes. What is your teacher's name माना استاد خون की څه نوم دی استاد خون की څه نوم دی My teacher's name is Ali زما د خون کی نوم علی دی Which subject do you like کوم مضمون خوښوي د دې په ځای تاسو what کلمه هم کارولی شئ I like mathematics subject زه د ریاضیاتو
مضمون خوښوم. ریلی معنا واقعي، یعنی یو چا نه پوښتنه کې چې یو څوک درته وایي زه ډېر ښه یم واقعي، هغه درته وایي یس معنا ده هو یا بلې. what is your teacher's name؟ دغه ټیچرز کې چې تاسو ګورئ دې ته اپاسټرافي اس وایي ښه، اپاسټرافي اس دا د لپاره کارېږي تر څو ملکیت او مالکیت څرګند کړي. یعنی که کله یو کلمه راشي داسې وروسته ترې دا اپاسټرافي اس راشي، دې وروسته ترې هر څه شی راغلی دا به د دی مثلا ټیچرز نیم دی که نه، دا اپاسټرافي راغلی دا راغلی که نه، دا نیم به د چای دا به د دغې، نو دغې لپاره دغه ملکیت څرګندوي او دا هم د دغه ملکیت څرګندوي. اپاسټرافي او اس اپاسټرافي دغه ته ویلی کېږي. There was our 10th lesson. Till I'm coming in the another lesson. I recommend you to Allah have a good and great time. If there is any question, you can leave the question in comment box, or if you are in the VCC WhatsApp group, let us discuss there.